د پښتونخوا وطن ډیر ستر ښار پېښور باغ ناران کې د شهید مفتی منیر شاکر په نماز جنازه کې شریک سو ټولو مشرانو سپینږیرو د مختلفو سیاسي ګوندو نمایندګانو یو پری پلان منصوبه ده چې دا له ډېره وخته څخه جوړه سوې وه او د ډېره وخته څخه دوی په دې کوشش باندې لګیا ول چې داسې اوازونه لکه مفتی منیر شاکر او د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور احمد پښتین او داسې نور مشران له منځه یوسي. عزیزانو دا تسلسل چې کله د خیبر کامي جرګه اعلان سوله د هغې تیاریانې شروع سوې ټول پښتون افغان ولس دې جرګې ته متوجه سو. نور ریاست دا پلانونه جوړ کړل چې دلته په دغه د پښتانه کام اوازونه په دا طریقه باندې دوی خاموشوي. مفتی منیر شاکر څو ورځې مخکې په خپل یو ویډیو پیغام کې هم دا خبره کړې ده چې دوی ماته په واتساپ باندې دمکیانې رالیږي. هغه میسیجان هغه دمکیانې د خپل ځان سره په ثبوت باندې ایښي دي. بیا دوی د دې ریاست دلته د پېښور انتظامیې ته ورغلي دي، د تاڼې ایس ایچ او ته ورغلي دي، دا میسیجانې ورښکاره کړي دي. بیا ډي ایس پي ته ورغلي دي، بیا ډي پي او ته ورغلي دي سره له ثبوته چې موږ ته دا دمکیانې راکول کیږي. لہذا د دې ښار او د دې ځي د ولس د امن و امان ذمهواري ستا ده. خو دا یوه ذمهواره کس د شهید مفتی منیر شاکر دا خبرې سنجیده نه واخیستې بلکې دوی د ده په شهادت کې ملوثه دي. دا به موږ دوی هم تر غاړه رانیسو چې تاسو د مفتي صاحب دا خبره سنجیده ولې نه واخیسته. او بیا چې پرون په دا دماکه کې مفتي صاحب زخمي سوی و، ژوبل سوی و، د ده بچانو او ملګرو هسپتال ته رسولی و. نو اوس تاسو د ده د بچي وینا واورېده چې په هسپتال کې دی روغ رمټ و، خبرې یې کولې، د ډاکټرانو سره یې خبرې وکړې او خپل د ټولو میډیسنو نومان یې ډاکټرانو ته ور وښول چې زه دا میډیسن خورمه، زه یوازې د پښو د خوا لږ په عذاب یمه. مفتي صاحب تر پښو را بالایه صحیح سلامت ولو، خو د ده د زوی په وینا چې څنګه دوی اوټي ته ننه ایستی د پښې د اپریشن په بهانه باندې 5 منټه هم نه دي سوي چې دوی راووتل او ماته دا پیغام راکړئ چې مفتي صاحب په شهادت ورسېدی. نو دا څه ساده خبره نه ده عزیزانو. مفتي صاحب په خپله هم د دې ذکر کړی و او دا یو تسلسل را روان دی. د دې تسلسل څه به تاسو ټول خبر یاست عزیزانو. د ننه څه 3 میاشتې مخکې 3 ډېر ذمهواره ملګري په اکسیډنټ کې په شهادت باندې ورسېدل. بیا د هغوی نماز جنازه په جنوبي وزیرستان اعظم ورسک کې کېدله. نو عزیزانو تاسو ټول بیا په خبر سواست چې په هغه جنازه کې د جنازې څخه 3 منټه وروسته یو خودکش بمبار پټاو سوی و. دا خودکش بمبار زموږ پوره معلومات دا دي چې دا په مشر منظور احمد پښتون پسې راغلی و. د دوی دا نیت ولو چې منظور احمد پښتون به دې جنازې ته راځي، نو لہذا دا منصوبه یې جوړه کړې وه چې دا خودکش